هر ملت چې د خپلواکۍ زیات خیال ساتي د پرمختګ لپاره د هغه ملت استعداد زیات دی. له خپلواکۍ پرته هیڅ تمدن نشته او په استبداد کې تمدن هیڅ معنا نه لري. که په موږ خپلواکي نه وي ګرانه نو د خپلواکۍ ډوډۍ نشو خوړای او که مو وخوړه هضمولای نشو. د خپلواکۍ د لاسته راوړو لپاره دا لازمه نه ده چې ځمکه او اسمان په بیه واخلي. یوازې ځان مه خرڅوه. د انسان حقیقي خپلواکي د سمې لارې موندل او پر هغې تلل دي. څوک چې د ځان ساتنې لپاره خپلواکي پرېږدي د خپلواکۍ وړ نه دي. د تاریخ یوازینی او تلپاتې ارزښت خپلواکي ده. که یو ملت تر خپلواکۍ بل څه ښه وګڼل هر څه به له لاسه ورکړي. خپلواکي د یوه سړي لپاره نه ځانګړې کیږي. د هر چا خپلواکي د نورو له خپلواکۍ سره تړلې ده. څوک چې د نورو خپلواکي نه مني پخپله هم د خپلواکۍ وړ نه دی. رښتینې خپلواکي دې ته نه وایي چې هر څه مو زړه غواړي هغه وکړو. دې ته وایي چې هغه څه پکې وکړو چې حق یې لرو. خپلواکي حق دی، ډالۍ نه ده. د هغو کسانو لپاره چې نه پوهیږي څنګه پر خپل ځان واکمن شي خپلواکي نشته. خپلواکي روغتیا ته ورته پدیده ده. تر هغه د دې پدیدې په ارزښت نه پوهیږو څو مو له لاسه ورکړې نه وي. هیڅ یوې کلمې ته د خپلواکۍ د کلمې په شان ډېرې معناوې نه دي ورکړل شوې. آن چې د ځینو لپاره د خپلواکۍ معنا دا ده چې په وسلو سمبال شي او د زور خبرې وکړي.